له 40 کلن ناورین وروسته په افغانستان کې زیربنایي پروژې کجکي دویم فاز یو له دغه لویو بهترینو پروژو څخه ده چې نن افتتاح کیږي. کجکي بند د افغانستان په لویدیځ کې د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ کې موقعیت لري چې مرکز لښکرګاه ته په 180 کیلومترۍ کې پروت دی. یاد بند چې په 1950 کال کې افتتاح شوی و، لومړی فاز په لومړیو کې فعال شو، خو دویم فاز تر نن ورځې ځنډېدلی و. نن د کجکي دویم فاز فعالیږي. د یاد فاز فعالیت سره به 100 میګاواټه د برېښنا زیاتوالی او دغه راز د اوبو د ذخیرې په برخه کې 1 میلیارډ متر مکعب زیاتوالی راشي. کجکي دویم فاز لویه پروژه ده. د دغه پروژې پر مټ به زیات کاري فرصتونه رامنځته شي، ځکه کجکي په مرسته نږدې ولایتونو کې موږ کولی شو چې صنعتي فابریکو ته برېښنا ورکړو. د افغان پانګوالو تر ټولو لویه ستونزه چې تر اوسه پورې لا هم پر خپل ځای پاتې وه د برېښنا نشتون دی. خوشبختانه د اسلامي امارت په راتګ سره کجکي دویم فاز لویه پروژه ده چې له کوشتېپې وروسته د زراعت په برخه کې هم لویه تشډه کوي. کجکي دویم فاز به 100,000 یا هم 100,000 هکتاره ځمکه خړوبه کړي. افغانستان داسې موقعیت لري چې اوبه یې ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. کجکي برېښنا بند هم له دغه ستونزو سره مخ دی. ګاونډي هیوادونه بالخصوص ایران همیش شکایت کوي چې د دوی حقابه نه ورکول کیږي، خو په تیرو 20 کلونو کې د کجکي برېښنا بند اوبه بې حسابه ګاونډیو هیوادونو ته تللي. د اسلامي امارت په راتګ سره د اوبو د حقابې په برخه کې ایران څو ځل هڅه کړې چې له افغان چارواکو سره ناستې وکړي، ځکه اسلامي امارت د کجکي برېښنا بند اوبه راګرځولي دي او د افغانانو حق یې محفوظ کړی دی. ایران د تیر په شان باندې بیا هم تمه لري چې دغه اوبه به بې حسابه ورته پرېښودل کېږي، خو نن د اوبو د مهار او مدیریت لپاره یو ادرس شته. نن د دغه قیمتي او ارزښت لرونکي منابع لپاره یو داسې ادرس او داسې حکومت دلته حاکم دی چې په ارزښت یې پوهېږي. خو کله چې موږ د دغسې لویو برېښنایي پروژو خاوندان شو، په کور دننه به د برېښنا څښتن وو او بیا به هېڅکله هم ګاونډي ته محتاجه نه وو. د افغان ولس مسؤلیت دی چې له دغسې لویو پروژو څخه حمایت وکړي، ساتنه یې وکړي، ملاتړ وکړي، ترڅو افغانستان پر ځان خودکفا شي او بیا هېڅکله ګاونډي ته محتاجه نه شي. موږ کولی شو چې له خپلو اوبو څخه سمه استفاده وکړو، کولی شو په زراعت کې وکاروو، دغه راز کولی شو له برېښنا څخه په صنعت، تجارت، راکړه ورکړه او دغه راز د افغانستان په روښانولو کې استفاده وکړو.